دغه د امت امامان چې ما ذکر کړ دوی ته د شیعان کافر وي، خو برعکس د دې مقابله کې بدغه ائمه دا خبره کوي چې د جمهور مذهب دا دی چې شیعان مرتد او کافر. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تيشتم جلد 300 صفحه کې لیکي فتاوى واكثر محققيهم عندهم يرون ان ابا بكر وعمر واكثر المهاجرين والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشه وحفصه وسائر ائمه المسلمين وعامه ما امنوا بالله طرفتين. اکثر محققین د دې شیعانو د دوی د عقیده لکه ابو بکر عمر او اکثر مهاجرین انصار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو لکه عائشه حفصه او نور د مسلمانانو امامان او عام دی خلق ایمان په الله باندې د سترګې رب هم نه دی راوړی. نو چې د فرقې دا عقیده وي د رسول الله بیان نعوذ بالله کافر دي، حفصه کافره، عائشه کافره، د مسلمانانو ائمه یا عام مسلمانان اهل سنت والجماعت ایمان نه دی راوړی، نو څنګه به دغه شیعه ته مسلمان وي اے سنی صاحب اے مولا صاحب طلاق کله وی چې د اهل سنت والجماعت کی ځان ته فرقه ده، ځان ته فرقه ده. نه، اهل سنت والجماعت یو امت دی، فرقه دوی ده، دا فرقه کافره. او الله سبحانه وتعالى هغه څوک کافر کړي دي چې صحابه کرام ته کافر وي. په دې دلیل واوره الله فرمایي ولا ان سالتم لا يقولون انا كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. الله فرمایي کله دنه تاسو کې خامخا دوی به شي قرن منګه نوتی او لوبي مکولي مشغولام کوله ورته الله باندې او د هغه پیاتونو او د هغه رسول باندې تاسو چې ټوکې کولی باندې مکو یقینا تاسو کفر کړی پس ایمان کوم د یو ډېر تاسو نه عفو کو نو بل ډېر تبا عذاب ورکو ځکه چې دوی مجرم قوم. دا آیتونه د هغه دریو کسانو باره کې نازل شوي دي چې دوه کسانو د دریو وړو کسانو د غزوه احزاب په جنگ کې د رسول الله سره شرکت هم کړ، غازیان هم، ولیکن صرف دا خبره وکړه چې د رسول الله صحابه کرام غټ ګیډو والا دي، جبې دروغجن دي او په وخت ملاقات د دشمن کې بوزدل دي. دا خبره دوه وکړه، دا یو په غلش الله د آیات نازل کړي چې تاسو کفر وکړو. نو څوک چې صحابه کرام ته مرتد وي دا غیبت څخه دی، صرف دا خبره وکړه غیبت یې وکړه، لیکن الله دا کفر ظاهر کړي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. نو چې وسړی حفصه عائشه او د نبی رسول الله صحابه کرام ټول ته کافر وي، دا به کافر نه صحابه کرام باندې الله زې په ثنا ویل. الله فرمای سوره توبه کې وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله د مهاجرین او انصار نه راضي دي څوی رضی الله عنهم، الله د دوی نه راضي ورضوا عنه او دوی د الله نه راضي. واعد لهم تیار کړی دوی لپاره جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. دی آیات کې الله رضا د مهاجرین او انصار نه ثابت کړی ده او دا تابعین او الله چې د چانه راضي شي د دې وجنه چې د دین مضبوط دی، دین سالم دی، عقیده سالمه ده. ولذلك الله فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله راضي ده مؤمنان چې کله تاسو را دا غوونه لاندې بیعت کړي. نور آیاتونه شته سوره فتح کې او سوره محمد کې. نو د دې ونه لاندې چې بیعت کړي دا څوار لسو صحابه کرامو چې خدیو سړي په کوم شاملو دي ټول نه الله راضي دی، خو لیکن شیعه کافر وای چې نه دا مرتد دي. بلځکه الله سبحانه وتعالى ورته غره امت په لزکه دا خطاب صحابو ته کنتم خیر امه اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ورته ته ایماندار ویل دي ځکه دا دی آیت تکذیب دی چې څوک صحابه کرام ته کافر وای. کنتم خیر امه تاسو غره امت یې خلق ته راوستي شوی چې امر وکوي په نیکو باندې او خلق به بدنه باندې کوي او تؤمنون بالله ایمان په الله باندې. وګور دی آیات کې الله د ایمان ثابت کړي، خو لیکن شیعاګانو چې نه هم کفار دوی کافر دي. بلکې الله فرمایي محمد رسول الله والذین ما هو شدة على الكفار رحماء بينهم. دی آیات کې هم د دوی کفر ثابت دي شیعاګانو، ځکه چې دی آیات کې صحابه کرام الله یاد کړی دي چې دا په کفار باندې ډېر سخت په خپل منځونو کې رحم دي. دا دلیل دی خبرې چې شیعاګان ځکه کافر دي چې الله د دې صحابه کرامو ته صفت کړي او دوی وایي چې نه دا صحابه کرام نعوذ بالله مرتد.
ابو بکر صدیق ته چې دوی مرتد وي نعوذ بالله من ذلك د دې آیات تکذیب کوي الله فرمایي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. د اهل سنت والجماعت دا عقیده چې په دې غار کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله سره اذ يقول لصاحبه کله چې رسول الله خپل ملګری ته ویل دا صحبت د قران د ابو بکر صدیق ثابت دی. د دې وجه نه احناف معتبره فتاوا شامل کی چې څوک ابو بکر صدیق ته کافر وي دا خپل کافر او مرتد دی. لہذا شیعان په نص دی آیات سره کافر دي. پنځم نمبر کې د دوی کفر زمنګ د سنتو نه ټول انکار سنت دوی نه مری دوستان. د دې وجه امام قاضي عیاض لیکلي دی په شفا کې اغوي وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامه وتكفير الصحابه. ومنغا جزم کو په دی باندې قطعي فیصله کو په کفر دا غا چا باندې چې هغه امت ته گمراوي یا صحابه کرامو ته کافر وي. دغه کسان چې څو صحابه کرامو یا امت ته تکفیر نسبت کوي وایي ځکه چې دوی شریعت باطل کړول. یو دا چې نقل د قران باطل کړ ځکه قران کې دا شته چې صحابه کرام ټول مؤمنان الله بخیری او الله تعالی راضي. دارنګ دوستانو زمونږ استاد سنت دوی نه مني. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمای اتشتم جلد 307 صفحه ومع هذا يردون احاديث النبي الثابته المتواتره عند اهل العلم مثل احاديث البخاري ومسلم. وشيو روافض رسول الله صلى الله عليه وسلم كم متواتر احاديث البخاري ومسلم کی راغلي اغنمن. بیا مثال یې کړل لکه حمیری کوشاری دیلمی عمر یمنی و د دې احادیث د بخاری او د مسلم احادیث نغور د مرتد محدثین دی. وجه شیخ الاسلام لیکلی دی و چې په امت کې د کفارو او د مسلمانانو نه هم دوی زیات چې کوم مسلمانانو کې دي او کفارو کې ځان ته شیعان وي ولی پاغوی کې هم شته. عبد الله بن سبا يهودي دا ګند را نقل ک د اسلام باندې ورته ورک اصل نه د کفر فرقه ده. نو دی لیکلی چې په ټولو فرقو کې زیات دروغجن دي زیات دروغجن هغه دوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې رد کی دا کفر دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت الله اطاعت. الله فرمای فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. دا دلیل به خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رد کول دا کفر. نور آیاتونه په دې باره کې هم دوستان. شپږم نمبر کې د دوی کفر هغه دا چې چرته د اسلام دشمنی د دوی دوستانی د مشرکین او د يهودو د نصاراو د صلیبین سره دوی دوستی وي. د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په وخت کې دوی د تاتارانو ملګری شو. اوس وخت تاسو ګورئ په افغانستان کې هزارګان چې کوم شیعان دي د امریکای غلامان عراق او شام کې وګوره د امریکای غلامان د ایران څخه په خپل باندې چې وایي چې موږ د امریکای هیڅ نشته. دا ټول دروغ دي. اهل سنت والجماعت ټول یو ځای شوي دي. د خلافت اسلامی د پاره آیا ونه ویلي ایران چې امریکای ته چې تم سره یو ځای شي د اسلامی خلافت رنګ کو. دا دلیل دی خبره دوستانو چې دوی کافر دي په هر وخت د مسلمان د بیخاندۍ پسې شوي دي. اگر چې د کافر سره هم دوی ښکارا په ښکارا یو ځایواله کوي هغه څه یو ځای کېږي د مسلمانانو خلاف. د اهل سنت والجماعت بعض اقوال به تاسو ته پیش کوم چې دا ډېر لوی وخت وړي. تاسو صرف دا وایي دا کفر زمنګ د سلفو د اقوال نو تاسو ذکر کوم. امام احمد بن حنبل رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې ابو بکر او عمر او عائشه ته څوک کنزل کوي د دې څه حکم دی؟ هغه وی ما اوراه علی الاسلام دا سره مسلمان نه. خلال په کتاب السنه کې د ابو بکر مروزی نه نقل کړل. دا دلیل دی خبره چې امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای چې ابو بکر او عمر او عائشه رضی الله عنهم ته څوک کنزل کوي دا کافر دی مرتد. امام مروزی لیکلی مالک ابن انس وی دا مشهور امام وی چې رسول الله صحابه ته څوک کنزل کوي لیس لهم سهم او نصیب فی الاسلام. په اسلام کې د څه نشته. السنه د خلال وګوره وسونه رقم 10 دا خو هغه کسان د پاره دا حکم دی چې رسول الله صحابه ته کنزل کوي. چې صحابه کرامو تکفیر څوک کوي دا غیبت څه حکم. امام احمد رحمه الله فرمای اذا كان جهميا او قدريا او رافضيا داعيا فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. کله چې جهميه قدريه او یا شیعي او به دعوت هم کوي بغیر دینه چې خلکو ته کافر وي هغه مونږ شي کې په سلام نشي جوړ. امام بخاری رحمه الله فرمای ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي او صليت خلف اليهودي والنصارى.
لا يسلم عليه ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا توكل الذبائح. امام بخاری رحمه الله فرمای زباق نکم چې زه جهمی یا د رافضی شیعه شاته منځ کوم او یا د یهودي او د نصراني شاته منځ کوم، دا ماته یو شی نو په سلام چور کی نه به د دوی مریض پښتنه کی دی شي، نه به سره نکاح کی دی شي، نه به جنازې ته څوک حاضرېږي، نه به د دوی ذبیحه خوړی شي. کتاب خلق الافعال بعد امام بخاری کتاب دی صفحه 115. موسی بن هارون بن زیاد فرمایي و ما د فریابین اوریدل چې محمد بن یوسف فریابین چاته پوسو کو چې د ابوبکر باره کې چې څوک ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي او ورته کافرون دا کافر